السلام علیکم دوستانو، زه یم زعفران صدیقی یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې له یوې نوې ویډیو سره یم. دوستانو په انویټ کې اوس یو فالټ انویټ کې یو فالټ ولې راځي؟ د دې مشکل څه شی ده؟ آیا دا مشکل په انویټ کې ده، په پروګرام کې ده، او که په سمرسیبل کې ده؟ د سمرسیبل په ویر کې ده، د شمسیانو په وایرینګ کې ده، په شمسیانو کې ده. دوستانو په دې ویډیو کې مکمل معلومات درکوم چې دا اوس1 څنګه ورکیږي او دا څه شی ده. نو دوستانو رالو سمرسیبل مې له برمې څخه راوکښلو. ګورو سمرسیبل چې په انویټ مې وکتلو، په انویټ کې موږ ته مشکل نه ښکارېدلو. نو اوس سمرسیبل ګورو، سمرسیبل مې راوکښلو، ویر مې وکتلو. په ویر کې مې دا یو ځای پیدا کړل، تاسو ته ښکارېږي دغه د ویر ته غوټه ورکړله سوې ده، دا ویرونه سره کلک تړل سوي دي او دا په منځ کې توروالی تاسو ته ښکارېږي. دا به اوس خلاص کړو چې په دې کې څه شی دی. دوستانو وګورئ دغه تارونه تور سوي دي، لندوالی لري، یعنې په اوبو باندې لند سوي دي او دغه تارونه هر یو ځان ته دغه کوم پستوکی چې ده ویلي کړی ده، تور کړی ده، توکړی ده، یعنې په خپل منځ کې کنکشن سره پیدا کړی. 3 سرتاره یې دغه خپل پستوکی چې ده یې خراب کړی ده، تور کړی ده او دوی یو له بل سره شارټ دي. تاسو ته ښکارېږي دا هر یو ځان ته تور سوی ده او شارټ ده. دغه تارونه د بندې راوتلي دي. نو دوستانو دغه کوم ځای څخه راپولو، دا ټول له دغه تار څخه بېلوو، پرې کوو. تاسو ته ښکارېږي، زه یې پرې کوم، دا ټول پرې کوو. دغه کوم ځای څخه راپولو 1.5 متر په اندازه ده، دا ټول لرې کوو. دا تار تر کومه ځای پورې دا ویر ثابته راسي، یعنې سور تار راسي، توروالی چېرته ونه لري، تر هغه ځایه پورې دا ویر ټول ځین پرې کوو. که چېرته تاسې ویر دغسې نور تور سوی نو تاسې په ویر باندې تر هغه ځایه پورې ولاړ شئ چې چیرې ویر دغه ویر ټوټه سپینوي یې، چې چېرته ویر تور سوی نو او صاف ول او صاف زیړ تار صاف ووتلو نو په هغه ځای کې تاسې ویر کټ کړئ او له هغو بعده بېرته ویر کنکشن ورکړئ. تاسې ته ښکارېږي زه ویرونه دواړه لڅوم او ویرونه باید تاسې بېرته څه رقم وتړئ. زه د ویرو طریقه تاسې ته اوس ښیم. دواړو اندازه ویرونه دې پرې کړلو، دا رقم ته دواړه رالو. نو بیا به دواړه تارونه داسې رقم ته پرې کړئ چې یو تار به لنډ پرې کړئ او هغه بل تار د هغه اندازه باندې باید ران نه سي یو رقم. مقصد دغه کوم تارونه چې تاسې بیرته سلوشن کوئ یا یې غوټه کوئ هغه باید یو له بل سره نږدې ران نه سي، په منځ کې مسافه باید سره ولري. تاسې ورته ګورئ زه دا څنګه کوم. د دې تار دواړه طرفه تاسې ته ښکارېږي دغه سور تار چې راغلی ده، سور رنګ تار چې ده دا موږ وصل کوو، بندوو. د دې طریقه باندې بیا واړوئ سره، دا رقم ته باید بسته سي. تاسې ته ښکارېږي په ویډیو کې. په دې رقم ته چې دا کله سره وصل سو نو داسې سرکش سیم سر پرې کېږي نه، سر خېږي نه. دا اوس سلوشن کوو، هر یو ځان ته باید سلوشن سي. که چېرته تاسې دغه تار اوبو ته یعنې په برمه کې لاندې کته کېږي، هغه چېرته چې د اوبو ګل ده یعنې چېرته چې اوبه پیدا سوي تر هغوی لاندې د تار کې کته کېږي نو تاسې باید ساده سلوشن ونه کاروئ. تاسې هغه سلوشن وکاروئ چې د اوبو ضد یې. کله چې دغه سلوشن په تار باندې ولویږي هغه د ربړ په رقم باندې غوښه ګرځي او هغه اوبه یې نه پرېږدي. دا خو اوس له برمې څخه له دغه لاندې د اوبو څخه لږ راپورته ده. تاسې ولیدل دغه سور تار ما وصل کړو، په څه طریقه سره یې وصل کړو؟ اوس مشین وصل کړو. د سره او د شنو ترمنځ مسافه ده، اوس تور وصل کوو. 3 سرتاره وصل سو، خو یو له بل سره یې دا غوټې نږدې رانه لید. ګوره په دې اندازه باندې وصل سو. نو اوس دا ټول په یو ځای کې بېرته پټوو، ټول سلوشن کوو. تاسې ته ښکارېږي سلوشن سو تار. نور سمرسیبل اوبو ته کته کوو، برمې ته یې اچوو. سمرسیبل برمې ته واچوو، رالو انویټ سټارټ او چې اوس اوس1 فالټ ورکوي که یا. دوستانو تر دې ځایه پورې چې به مخکې د انویټ فریکنسي را رسېدله نو اوس1 فالټ یې ورکول. اوس فریکنسي ولاړه هغه 45 کې چلیږي، یعنې اوس هغه اوس1 فالټ چې کوم وایي مشکل یې په ویر کې ول او هغه مشکل یې حل سول. اوس یې ګورو چې اوبه یې پورته کړی که نه دي پورته کړی. او که تاسې په انویټ کې داسې مشکل راسي نو دوستانو اول انویټ وګورئ، که انویټ نه و بیا له هغه وروسته څخه سمرسیبل چیک کړئ، یا به یې تار خراب یا مې سمرسیبل خراب سوی دی. دوستانو دا ویډیو ما عملي درته جوړه کړه چې تاسې عملي وګورئ چې داسې رقم ته مشکل راځي. دا د اوبه پورته کې په دې کې کوم مشکل نشته. او په انویټ کې چې کله اوس1 فالټونه درته راتلو نو نور پروګرامو دې شیانو ته ضرورت نشته. تاسې تجربې پرې کوئ، لاسي یا خوا دا خوا کوئ، انویټ ډېر پرې بندوئ خلاصوئ. دا انویټ لاین شارټ ول، خو انویټ خپل کنټرول ورته کول. که چېرته انویټ کنټرول نه وکړي بیا په انویټ کې ډېر تاوان رسېږي. نو دوستانو دا ویډیو که مې ویډیو خوښه سوې چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ. الله مو مل شه.